قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. يا الله تعالى تو ستدين نجات دركوي او ده هر غم نه هم نجات دركوي بیا هم تو سے شرک وي. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. دوی ته ووایه هغه الله تعالی قادر دی په دې خبره باندې چې په توسې باندې د توسې د پوسن عذاب راولی شي یا توسې د پښې د لوندې طرف نه یا توسې د بېلې بېلې ډلې په جوړولو سره ګډ وډ کړي او په ځینې باندې د ځینې نورې د جنګ مزه وڅکي. ته وګوره میژ آیاتونه څنګه قسم قسم بیانوي د دې دپاره چې دوی پوه شي